سورۃ صف نزول کې پس سورۃ تغابن او ترتیب مصحفی کې یو شپېته ده پس سورۃ ممتحنه او په نزول کې 109 ده پس سورۃ تغابن. ربط د سورۃ یاد کا اول سورۃ ربط ده الله دې سورۃ کې زجر ده په اقوال غیر مرضیه باندې پس ته زجر نه په افعال غیر مرضیه باندې. ته په پوښ مخکې صورت کې افعال غیر مرضیه ذکر شول او دلته رد په اقوال غیر مرضیه باندې. غیر مرضیه اقوال التسو لا تتخذوا عدوي دلته لما تقولون ما لا تفعلون ربط باندې پوښوي الته کې زجر په افعال غیر مرضیه باندې دلته زجر د په اقوال غیر مرضیه باندې. دیم ربط سورۃ ممتحنه کې حکم چې کفار او مشرکین سره دوستی مساعته دلته ترقی دا صرف ترک دوستی مقصود نه دی بلکې اعلان جهاد ور سره وکړي. دانه چې دوستی بس کې بس نه دوستی بس کې جهاد شروع کړي بس. ربط آسان دی. سبحان الله الله الله. او دریم ربط لا تتولوا قوما غضب الله او دلته فایدنا الذين امنوا على عدوهم اخر سورۃ خلاصي دوستی مکوا کافر سرا غم مکوا یو ورځ بده مغلوب شي غلب استا پلاس کې بشي. خلاصه دعوت سورۃ زجر په مخالفت د قول بالعمل زجر په مخالفت د قول د عملنا چې قول یو وی عمل بلوي په دې زجر دی قول عمل دواړه یو کوي دا دعوه شو. خلاصه دې صورت په صورت کې خطابات ثلاثه دي مؤمنانو ته په یا ایها الذین سرا آیت نمبر 2 کې یا ایها الذین آیت نمبر 10 کې یا ایها الذین آیت نمبر 14 کې یا ایها الذین وسلور ذل یا ایها الذین یا ایها الذین کې خطابات ثلاثه دي. اول خطاب زجر په ترک د قتال دویم خطاب ترغیب الی القتال دریم خطاب ترغیب په اتباع د پیغمبر. دیکھ شو بھائی اول خطاب کی زجر بترک القتال دویم خطاب یا ایھا الذین آمنوا ترغیب الی القتال دریم خطاب ترغیب په اتباع د پیغمبر علیہ السلام. بس اړومبه یا ایھا الذین آمنوا خطاب دے پس سرا پتر کی جہاد سرا او پاغي باندې واقع د موسی علی السلام او ګره قوم موسی جهاد پری خود څنګه ذلیل شل جهاد کوي او ګره موسی علی السلام مرګرو چې جهاد کړو نو څنګه کامیاب شو. ٹھیک شو بس آسان دی اوس ورته وکړه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاک پاله بیانی الله لرا هغه څه چې برکت دی او العزیز الحکیم. یا ایها الذین آمنوا خطاب اول زجر بترک القتال فی سبیل الله. یا ایها الذین آمنوا مسلمانانو لما تقولون ما لا تفعلون ولی پخلی وای هغه کار چې کوي نه پخلی دوزی وای او عمل نه کوي دا سخت ګناه دی. لا تقف ما ليس لك به علم. الله اکبر. کبر مقتا تیر لوی د ګناه خبره عند الله د الله په قانون کې ان تقولوا چې تاسو وای ما لا تفعلون چې نه کوي. ترغیب الی الجهاد آیت سورۃ آسان ده. بیشک الله پاک وقی هغه کسان یقاتل فی سبیل چې jihad کې د الله په لار کې صفن صفنا کانهم گویا کې دوی چې دی بنیانون دیوال ده مرصوص په یو بل کې ننوته وَإِذْ قَالَ مُوسَى مرصوص درس نه ده داسې دیوال چې یو بل پسین خطر ده یو غټه په بل کې ننوتی داسې او دا ډېر کلک وي. اوس وَإِذْ قَالَ قصه اولا دا او پدې کې زجر دی هغه چاته چې jihad پر خود و. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کله چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته اے قوم زما لما تؤذونني ول تکلیف را کوي ماته وقد تعلمون تاسو خپويږئ چې انی رسول الله علیکم چې زه الله پیغمبر ما. هغه سورته ماده کې بدر تراشی موسی علیہ السلام چې jihad کو یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ندیوته فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون خبرنا باورو
پوښوي ویل ما تؤذونني ولی تکلیف را کوي ماتا وقد تعلمون تاسو پويږئ چې رسول د الله ما الله فلما زاغو هر کله چې دا بنی اسرائیل زاغو کاغشل د ایمان نا نو ازاغ الله قلوبهم نو الله کاغکل زنه د دوی د هدایت نا جزاء من جنس العمل کنا هر کله چې دوی زونه زاغو کاغشل د ایمان نا نو ازاغ الله قلوبهم الله کاغکل زنه د دوی د هدایت نا یا زاغو عن اتباع الرسول ازاغ الله قلوبهم عن الصواب والله لا يهدي القوم الفاسقين شابکنا باندې اسرائیل دا دیمه قصه ده اور پدې کې ترغیب ده اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا عظیم الشان رسول دی چې د دې خوشخبری حضرت عیسی ور کړی و علیه السلام ولی اطاعت نه کوي سورۃ آسان دی وایز قال عیسی ابن مریم کله چې ویل عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل علماء کرام یو نقطه توقیدا ټول قران کې د پیغمبر په خطاب کې به یا قوم راضی عیسی علیہ السلام خو یا بنی اسرائیل یا قوم نو وی امر کو قال موسی لقوم یا قوم عیسی علیہ السلام یا قوم نو وی ولی قومیت جوړیږي لا طرفه د پلار او د عیسی پلار نو هڅه کنا قومیت جوړیږي د پلار طرف نه او د عیسی علیہ السلام پلار نو ذکر چې یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم ز رسول د الله متاستا تصدیق کوونکم د هغه سیزه چې ما نمخ کې د تورات زو یقین کوم تصدیق کوم تورات برحق کتاب ده و مبشرا او زیر ور کوونکم به رسول په یو پیغمبر یاتی چې راضی به مان پستا اسمه احمد چې دغه اسم مبارک به احمد وی صلی الله علیه وسلم نبی حدیث بخاری دی نبی علیہ السلام فرمائے انا محمد و احمد و حاشر والعاقب والماہی پینزو نمونا نبی علیہ السلام فرمائے نورم دیر دی و قرطبی وی چی مشہور شپیت دی نو انا محمد و انا احمد و انا الحاشر و انا العاقب و انا الماہی او کتب سابقہ کې د پیغمبر اسلام اسم مبارک احمد محمد احمد کې فرق ده حضرت بکلوی ہاں جی فرشینو میں محمد عرشینو میں احمد فرشینو میں محمد عرشینو میں احمد محمد احمد کې فرق ده محمد سمانا الله طرفنا پټول مخلوقاتو کې زیات تعریف کړي شوی محمد دے صلی الله علیه وسلم زیات تعریف شوه کنه احمد د مخلوق طرفنا د الله ټولو کې زیات تعریف کوونکې محمد دے احمد تعریف کوونکې زیات محمد تعریف کړي شوی پوښو پي فلما جاءهم هر کچراغ دوی تپم دلایلو قالو دوی هاذا سر مبین ومن ازم سوک دلوی ظالم دا چانا چې جوړی په الله باندې درو په داسې حال کې چې یودای ال اسلام چې ډیرا بل کې اسلام ته الله پاک توفیق نور کې ظالمانو ته اراده کې دا ظالمان لیطفو چې میټاو کې نور الله دین د الله بیا فاهم په خپل خلوص سره خلیص را دین څنګه مٹاویږي یعنی شبہات تقریر میں کند در ابطال دین د دین خلاف شبہات پیدا کول الله پاک تامون کې نور د ایمان خپل اگر چې بدګنی کافران الله غزاد ته چرته لګل د رسول خپل پیدایت او په دین حق باندې چې غالب کې دا دین په ټولو ادیانو ولو کرہ المشرکون اگر چې مشرکان بدګنی یا ایها الذین دیم خطاب او دا ترغیب ال القتال دے سره د بشارتنا آیتون آسان دي مخکې کراتو سره وراشي آیتون آسان دي اے ترغیب ال القتال سره د بشارتنا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو هل ادلکم دا استفهام لپاره د تشویق دی ښا راشه چې خبر درکم تاسو ته آیا اوخم تاسو ته لکه یو ماشوم بلتی الک تاسو یو خبر اوخم استفهام للتشویق یعنی تاسو خبره خم راشه تاسو یو خبر اوخم نغیو خیب نو امینت کرتو کوم نو هل ادلکم آیا اوخم ز تاسو یو خبره آیا خبر در کم ز تاسو لا الا تجارت په یو تجارت تنجیکم من عذاب علیم چې تعالی د عذاب علیم نخلاص کی ته تجارت سوری وای
او دا تجارت اخروی دینی دی، لکه ما د تمخ کی ویلو تجارت نه دی چې پیسې ورک می خواغلا، دا سوری تجارت تے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون، بیان دا تجارت او دا آغا دا اللہ تعبدو الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ، تؤمنون دا صدے خبر پا معنی دا امر سرزیات مؤکد دیکھا نا، نو تؤمنو باللہ بشی، ایمان راوڑے پا اللہ باندے او داغی پا رسول باندے، جہاد او قید اللہ پلارا بی اموالکم وانفسکم، مال و زان سرا، بیاد سورت نساء کی انشاءاللہ ویم چا اموالکم انفس باندے والے مقدم کری دی، آلتب انشاءاللہ نقطہ خیم دکتا انشاءاللہ، ذالکم خیر لکم، دیکھ استاز پار بہتری دا، ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئی گئے، اول دعوتو ستا تجارت تا، لوی تجارت تے، اگر صلی اللہ بان ایمان دے پر رسول جہادو کہے، اس دی دری انعامات تھی، بلکہ سلور نعمتنا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ بستاسو گناہونا معاف کی، انعام اول شب دیم، ویدخلکم جنات تجری، اللہ بداخل کتاب جنتونو تجاری لاندی دیاغین نہرونا، دریم نعمت ومساکنا، اللہ بدر کتاب زیونت اسیدو طیبتا مزیدار، فی جنات عدن پر جنتون دی ہمیشوالی، ذالک الفوز العظیم، و اخرى دے متعلق مقدر دے، ولکم نعمت اخرى، ولکم خصلت اخرى، اور تاسو دے پار یو بلخ نعمت تے، یو بلخ خصلت تے، تحبونہا چتا سے محبوب گنے، تاسو دے پارا یو بل خصلت ہم دے چتا سے محبوب گنے، سمانا گناہ دل معاف کوم، جنت بدر کوما، محلات بدر کوم، خود دنیا کی عزت و غنیمت بدر کوم، مانا داشو و اخرى ولکم نعمت اخرى عاجلت، ولکم نعمت اخرى عاجلت، تاز پر یو بل نعمت حاضر، تحبونا چتا سغسر محبت کسدے، نصر من اللہ، غلبہ دے اللہ طرفنا پا دشمن ساسو، بل وفتح قریب او غنیمتنا نزدے، غلبہ نزدے یعنی غنیمت، وبشر المؤمنین، مسئلہ حل شوا، یا ایو الذین آمنو، خطاب سوم، ترغیب جہاد تا پا طریقی دا حواریینو، حاصل سدے اے مسلمانانو دا سی تیار شے جہاد تا، او دی دائی آواز تا لبیک ہوئے، لکہ حضرت عیسیٰ پا آواز حواریینو ویلو نحن انصار اللہ، حاصل پوش میں زمان شیخ انداز دادے، جہاد تا تیار شے، دا دائی پا آواز لبیک ہوئے، لکہ حواریینو چی لبیک پا آواز دا عیسیٰ ویلو، اوی من انصاری وی نحن انصار اللہ، نو چی کل در تیو دائی دا جہاد وی، جہاد لزے نو ایزے چیزو، اللہ اللہ یا ایو الذین آمنوا مومنانو کونو شیطاسو انصار اللہ، اللہ دے دین مددگاران، کما قال عیسی ابن مریم، لکہ چویلو عیسی ابن مریم حوارینو تا، من انصاری الاللہ، سوک دے مددگار زمان دے اللہ پہ دین کی، نو قال حواریون حوارینو ویلو نحن انصار اللہ، منگ دے اللہ دے دین مددگاران یو، لفظی ترجمہ خوش ہوا، خدا کما قال نہ جوڑے گی، کونو انصار اللہ، شاید اللہ دے دین مددگاران، کما قال عیسی ابن مریم، لیکن عیسیٰ علیہ السلام چویلو، اس مطلب علماء دی گن تو جہاد ذکر کئی، اور دا مشابہت چکن دیکھا نا، دا صرف اطاعت کے دے بس، فی جمیل وجوہ نہ دے، خمانے ازدہ کرے، کتاب التفصیل اور تفسیر سراج لکھی، کونو انصار اللہ وقت قولی لکم، ٹھیک شوز، کونو انصار اللہ وقت قولی لکم، شاید اللہ دا دین مددگاران پو وقت وینا زما تاسو تا، چھ سوق درتیم چھ جہادو کہنا فورنو کہنا، کما قال عیسی ابن مریم، لکہ چھ عیسیٰوی چھ من انصاری، نو حوارین چھ نحن انصار اللہ، سلال شوا، کونو انصار اللہ وقت قولی لکم، دا با مقدر شی، یا دا سے مقدر کا، کونو انصار اللہ
کما کان الحواریون انصار عیسی حين قال من انصاری استاخو خدا کونوا انصار الله کما کان الحواریون انصار عیسی حين قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الله شیطان سو مددگاران د الله د دین لکه چې حواریین انصار د عیسی ګرځیدلو کله چې عیسی ورته ویلو من انصاری الله نو قال حواریین نحن انصار الله كونوا انصار الله وقت قولي لكم یا كونوا انصار الله كما كان الحواریون انصار عیسی حين قال عیسی ابن مریم للحواریین انصاری الله خبر اخلاص شو فآمنت طائفہ سراج المنیر لکی خطیب سے اوی چې عیسی علیہ السلام تقریر کو او عیسی علیہ السلام الله چې برت او خېجاو نو منافقین یعنی په دې کې درې ډلې شوې یو ډله هغه وا چې خدایونو لار په برا علی اعظم بالله درې ډلې وی چې خدای خونو خو زوی خدای هغه وو په برا وباله دا دوه کافران دي درې ما هغه ډله وا چې مسلمانانو هغه وی عبد الله خو الله اعزازن بچ کنو په برای بوتا اوس دا مسلمانانو ډله چې وا دا مغلوب وا ځکه مخالفین دو دا مغلوبیت جاری وو چې څوک محمد رسول الله راغې او دی ایماندار ډله ایمان راوړ دغه نسلونه وکنه نو بس په کفار باندې الله غالب کړه دا سراج المنیر تقریر دی فآمنت طائفہ ایمان راوړو یو ډلې د بنی اسرائیلونه په موسی عیسی علیہ السلام باندې چې دی عبد الله دی رسول د الله دی وکفرت طائفہ اور انکار کړو یو بل ټولګي فایدنا الذين امنوا همغه مضبوط کو په حجت اور دلیل سره مؤمنان علا دویم په دشمن دوی فاسبو ظاهرین نو وګرځل دوی غلبه مندون کې په کافر باندې سورۃ الصف کې امتیاز د صورت داده چې ترغیب په اصلاح د قول یو په صورت کې بشارت عیسی په اسم محمد په اسم احمد سره په صورت کې ترغیب تجارت دینی تا